السلام علیکم. راغبرګې کړه. وعلیکم السلام. دا څو ورځې چېرته یې؟ سوړ اسویلی مې وکړ. ورته ومې ویل دا څو ورځې کېږي مزدورۍ پسې له کوره وځم، خو تش لاس کور ته راشم. کار غریبي نشته. موبایل کې مې کارت نه و، همدا اوس مې کارت جمع کړ. راته ویې ویل ته چې ځان نشي ساتلی، موبایل ته کارت نشي اچولی، نو بیا ما به څنګه وساتې؟ زما لپاره به ولور کومه کوې؟ او هسې هم زما دا غریبانه ژوند چندان نه خوښیږي. حیران پاتې شوم. یو دوه مې له خولې نه راوتل. رالنډه یې کړه. بل ځل راته زنګ ونه وهې. د ځان سیاله جینۍ ځان ته پیدا کړه. تیر هیر کړه او داسې ګمان وکړه چې هیڅ دې نه یم لیدلی او نه سره یو بل پیژنو. اول ځل لپاره مې د غریبۍ او د خپلې بېوسۍ نه ګیله وشوه. وژړېدم. ښه په چیغو چیغو وژړېدم. تیر یادونه او کړې ژمنې مې رایادې شوې. میاشت پوره شوه. هره ورځ به په تمه وم، خو د ښکلا هیڅ حال او احوال نه و. د ښکلا ټوکې او نخرې، مستي او نازونه راته مخې مخې ته کېدل. دا مې زړه نه منله چې ماته دې ښکلا داسې ویلې وي. 6 میاشتې تېرې شوې، خو ښکلا مې نه هېرېده. ما هم شپه او ورځ مزدوري کوله. د غریبۍ له پیغور نه مې ځان خلاصاوه. صبر مې پای وموند. موبایل مې راواخیست. ښکلا ته مې زنګ وواهه. نمبر یې بند و. 100 ځلې 200 ځلې مې ورته زنګ وواهه، خو نمبر یې بند و. کور ته ورغلم، خو خلکو ویل دا 4 میاشتې کېږي چې کډه یې کړې ده. یو ځای مې هم پرې نه ښود، خو ښکلا مې پیدا نه کړه. 2 کاله تیر شول. پیسې او مال جایداد مې هم پیدا کړل، خو د ښکلا هیڅ درک ونه لګېد. ښه وختونه هم داسې تېرېدل. مازدیګر لمونځ مې د لاړې په سر جومات کې وکړ. د سلام په ګرځولو مې د ښکلا پلار ولید. بیچاره سخت خراب شوی و. تر کوره ورپسې وم. کور مې پیدا کړ. کله به یو خوا شوم، کله بله خوا. د ښکلا هیڅ غږ نه و او خپله هره ورځ به راتلم. دا تمه مې وه چې ښکلا ووینم، چې ورته ووایم زه اوس هغه غریب انسان نه یم. خو ښکلا مې هیڅ ونه لیده. یوه ورځ مریم د ښکلا د تره لور وه چې زموږ په راز خبره وه، ومې لیده. د ښکلا پوښتنه مې ترې وکړه. ویل یې ښکلا ښه ده، خوشحاله ده، واده یې کړی، ښه پیسهداره سړي کړی، 2 ماشومان هم لري. مریم ته په ژړا شوم. عذر او زارۍ مې ورته وکړې. یوازې یو ځل غواړم ښکلا له لرې وګورم، د هغې خندا وګورم او دا وګورم چې هغه خوشحاله ده او که نه. خو مریم بیا ویل د هغې ژوند مه خرابوه. د مریم پښو ته پرېوتم. یو ځل یې له لرې ګورم. مریم له واره په ژړا شوه. په خوا کې را سره په خاورو کېناسته. ویل یې ښکلا دومره لرې تللې ده، که ته وغواړې هم هغه نشي لیدلی. ما وویل زه ورځم، ته د هغې پته راکړه. مریم وویل ای ورور جانه، له کومې ورځې چې تا ته هغې ځواب درکړ چې نور راته زنګ ونه وهې، په هغې ورځ ډاکټرانو ښکلا ته ځواب ورکړی و. نه یې غوښتل تا ته ووایي. د ښکلا سرطان و. یوازې 1 میاشت وخت یې درلوده. ښکلا ما ته هم قسم راکړی و چې دا خبره به تا ته نه کوم. او ښکلا ځکه تا ته د غریبۍ پیغور درکړی و چې ته له هغې څخه کرکه وکړې، هغه هیره کړې. ځان ته مې څپېړې ونیوې او ښه په چغو چغو مې وژړل. مریم وویل له دې کارونو څخه هیڅ هم نه جوړیږي. ژوند همداسې بې وفا دی او په انسانانو لوبې کوي. یوازې باید دعا ورته وکړو. زه او مریم دواړه د ګلانو سره د ښکلا قبر ته لاړو او ډېرې دعاوې مو ورته وکړې. پای.